بیا باندې ورسېږي مخکې به مو چمچاله ګولۍ ډبل شو په ایجنټونو پسې ځکه چې د موږ د خپلې وړې پیسې روکړي اوس په چمچاله ګو دغو څلورو ملګرو پسې ځکه چې دی واړ د ایمو مشرانو ویلو څه مخکې په کور مې کې د چا سره 1 لاک روپۍ وایي که نه هماغه په کور باندې بیا جنډا لګېدله که د دوالې ډبل شو په سړي سړي کې جنډا ولګېده ډېرې لطیفې وشولې مخکې د هغه کې چې څوک ډونډ شو په افغانۍ کې یا بې په اودسه کې به خپاره نیولې وه مینځله بیا خپله به ترې پوهېږي نه یو وخت کې ملګري راغونډ شو څه یې ویل چېرې چې اوس سره لطیفې شوي دي که نه یې شوي نو مو سره په د دوالې کې وا لطیفه شوې وه یقینا شوې وه دروېغ نه شو لطیفه داسې وشوله زه مجید څکوي ته لاړم معمول چې ستاسې په ویښته جوړ کړه د خپل واسکټ په شوکیس باندې وچولو هغه څکوي والا همون ډېر شریف سړی و هغه راغله د خپل واسکټ مې ورته دغه نه اچول مرګليه نو مو زړه کې دا وخوړو چې که څه دا ډبل شو والا ده نو مو ورته ویل چې ترور زویه دا یې څټ والا ځپونه دی څټ لپاره ته لاړ شي مخه لپاره ټول ځپونه نه ده ارشاد لږ ورنږدې شه ایمو یې ورګله ورغلي چې زه خینه یې واله خیمو مور سره مو سره څه لطیفه نه ده کړې خیمو مور سره یوه غوټه لطیفه کړې مور ټول څغا څنګې یا یې چې روژې ورېځ ورته یې چې بچي هغې 50,000 روپۍ ورکړې یا یې چې بچي هغې چې داسې خبر شو چې ډبل شو وته خو روژې رژمون دې دی مو د بچي ورته کیک راخسته و نو کیک پسې خلوندې نه کاغذ پې کلیدلی مې نو مور یې ډېره غمه کیکه کاغذ سره خوړلی نو ورته یې ویل چې یاره بچي یې ډبل شو خاصې خوند راوړو چې کیکه ها جناب غزلې خو په ډبل شو باندې ډېر لیکلي دي خو د یو غزل نه وشه دا ټول سره نه ویلې وکړئ دا زیان دی یا ایمان غزل ته ایڅه اخ ډبل شو وخت ډبل شو یو دوړې پیسې رانه زړه چور مو شولو پړاخ ډبل شو اخ ډبل شو وخت ډبل شو که خلک به مو غلطولو ښځه تو غلط کم بل د مفتي صاحب فتوا غلط کم حرام حلال ته خو مو نه لیدلو خو د منبر کوسه مو لا غلط کم زه خو ډېر ګرم وم وشولم یخ ډبل شو اخ ډبل شو وخت ډبل شو یو دوړي ورته به برباد شي مو نیټې کړې وې حیات آباد کې مو بنګلې کړې وې مول چې ته کامیاب شي مو کامیاب یې صرف میتو پره نیټې کړې وې وایم په دواړو لاسو مخ ډبل شو اخ ډبل شو وخت ډبل شو یو دوړي پیسې رانه زړه چوک مو شولو پړاخ ډبل شو اما ته چې ټولو دې کښتونه راتلل او هغه زیړه شنه نوټونه راتلل دا له سروۍ رانه چور ویر کړي وو ورته چیچکه او بوتلونه راتلل او اوس مې چولی قسم چینجی ته بلخ ډبل شو اوس مې چولی قسم چینجی ته بلخ ډبل شو تا ته څومره ایجنټو